یو بل بت ماتونکی پنځمه برخه. ورک د ژوند مزل کې د بریا لاره بیان راوله، خدای پر دې لاره هغه تللی کاروان راوله. هیلې چې ژوند شي بیا حیات ومومي ژوند واخلي، محمود غزنوي غوندي یو بل قهرمان راوله. محمود غزنوي غوندي یو بل قهرمان راوله. غوندي یو بل قهرمان راوله. ټوټې چې سو منات کړې پر گزار د خپلو تورو. د یو بل بت ماتونکي د داستان درنو او قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا د زه محسن احسان مو یو ځل بیا د یو بل بت ماتونکي د داستان کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېر برخه کې مو واورېدل لمر لا نه و لوېدلی چې د جنګ په لپه بل لوري واوښتله. دا چې په کوم لوري واوښتل هغه به نن انشاء الله تعالی واورو. د اسماعیل د پوځ مرکزي قومنده ختمه شوه. پوځونه چې په کوم ډول ویشل شوي وو هغه ترتیب ختم او یو په بل کې سره ننوتل. عسکر او قومندانان د پناه اخیستلو لپاره د غونډیو په منځ کې خپاره شول. د غونډیو پر سر باندې محمود خپل غشي ویشتونکي کېنولي وو چې د هغوی غشو د دښمن لپاره د پناه ځایونه پرېنښودل. تر ټولو لومړی د قلب یو سالار خپله وسله پر ځمکه وغورځول. محمود خپلو سپرو ته امر وکړ چې په ټول ډګر کې خپاره شي او دا اعلان وکړي چې سلطان محمود امر کړی چې د اسماعیل پوځیان مه وژنئ. که څوک د وسلې غورځولو څخه انکار وکړي هغوی ژوندي ونیسئ او که یې مقابله کوله نو زخمي یې کړئ بیا یې ونیسئ. په دې اعلان سره د اسماعیل د پوځیانو حوصلې نورې هم ماتې شوې. د قلب کوم سالار چې تر ټولو لومړی وسله وغورځولې وه د هغه څخه محمود د اسماعیل په هکله وپوښتل. هغه سالار ورته وویل نه هغه مړ شوی او نه زخمي شوی. هغه د حملې د سختوالي څخه دومره وویرېده چې پرته د کوم حکم او خبر څخه وتښتېدلو. بیا یې هغه لوري ته په ګوته کړ چې اسماعیل هغه لوري ته تښتېدلی و. محمود د هغه د نیولو لپاره یو ټولګی برابر کړ او دا امر یې ورته وکړ چې اسماعیل ولټوي، د هغه لاسونه او پښې وتړي او د جنګي مجرمانو په شان زما په وړاندې ودروي. د لمر لوېدو سره سم د خپلمنځي جګړې د ډېرې وینې تویونې څخه وروسته پای ته ورسېدل. د اسماعیل عسکر په ډلو ډلو بندیان ناست وو او د محمود عسکر په هغوی باندې پیره کوله. د زخمیانو ډېر ویرونکي او بګونکي اوازونه په ټول میدان کې اورېدل کېده. د زخمي پیلانو رمباړې هم هر لوري ته اورېدل کېدې او د زخمي اسونو شور ټول خلک په ویره کې واچول. شپه تاریکه کېده. د جنګ څخه وروسته اوازونه نور هم اوچتېدل. محمود د مخکې څخه امر کړی و چې د دواړو لوري زخمیان دې راپورته او د هغوی په زخمونو باندې مرهم او پټۍ ولګول شي. د زخمیانو په راپورته کېدو کې د سرونو مشعلونو رڼاګانې یو او بل لوري ته تلې راتلې. محمود غزنوي د خپل آس څخه پلي او د زخمیانو په منځ کې ګرځېده چې په دې کې یو اواز واورېده چې چیغې وهلې محمود محمود. هغه د اواز پیژندلو هغه د اواز په لوري ورمنډه کړه او دا د مور اواز و او د څراغونو په رڼا کې خپله مور ولیده چې د ده په لوري را روانه ده. محمود هغه ته نږدې ورغلو او هغه پښې یې ونیولې. مور هغه را اوچت پر سر یې او مخ یې ښکل کړ. په دواړو باندې داسې حالت راغلی و چې هغوی خبرې نشوی کولی. محمود خپله مور رخصت کړه. د هغه هلته هیڅ کار نه و خو هغه د جنګ د ډګر څخه بل چیرې تلل نه غوښتل. په هغه باندې احساساتو دومره غلبه کړې وه چې هغه به د مړو سره ودرېده. که کوم څراغ وړونکي به د هغه تر څنګ تېرېده نو هغه به یې ودرولو. د چراغ رڼا ته به یې د مړي څېرې په غور سره وکتله او بیا به مخکې تللو. هغې همداسې سر کښته نیولی و او په مخ روانه وه چې هغه د خپلې مور په شان یو اواز واورېده. محموده. هغه ودرېده. د څراغونو وړونکو په منځ کې یوه ښځه چې شاهي لباس یې اغوستی و په ورو ورو را روانه وه. ته پیدا کړه دې وطن کې تاریخ ابن زیاد را، ته پیدا کړه دې وطن کې تاریخ ابن زیاد را، ته پیدا کړه دې وطن کې یوسف ونیتا شپین غوندي یو ښکلی انسان راوله. یوسف ونیتا شپین غوندي یو ښکلی انسان راوله. محمود غزنوي غوندي یو بل قهرمان راوله. د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، هغه د شاهي کورنۍ یو ډېره ښایسته میرمن وه. هغه د ده د پلار میرمن وه
خو د هغې په لیدو سره د محمود وینه ګرمه شوه ځکه چې هغه د اسماعیل غدار مور وه. محمود هغې ته د ورتلو پر ځای ودرېد او د اسماعیل مور د هغه په لور را روانه شوه او د هغه مخې ته ودرېده. محمود د هغې څخه پوښتنه وکړه آیا د دې لپاره راغلی چې دا وګوري چې ستا زوی د غزني د پوځ څو زره کسان یو د بل په لاسونو ووژل، او که د دې لپاره راغلی چې په خپلو منځونو کې د جنګېدلو زخمیانو اوازونه په خپلو غوږونو واوري؟ د اسماعیل مور په ژړا وویل زه د هیڅ شي اورېدلو او لیدلو لپاره نه یم راغلی، خو د خپل زوی د سر امن غواړم. محمود ورڅخه بیا وپوښتل چېرته دی ستا زوی؟ مور یې ځواب ورکړ ما هغه تر اوسه نه دی لیدلی، هغه به په خپله خیمه کې وي، د تیښتې ټولې لارې تړل شوي، هغه یوازې دی، ټولو د هغه ملګرتیا پرېښوده. محمود وپوښتل آیا هغه خلکو هم د هغه ملګرتیا پرېښوده چې د پستو خبرو او چاپلوسیو له امله ستا زوی د هغوی د قومندانانو څخه د سالارۍ رتبې پورته کړي وي؟ هغوی هم د یوازې پرېښود چې ستا زوی د هغوی څخه وزیران او امیران جوړ کړي؟ ضل الهي او سلطان اعلی مقام ویل اسان دي، خو ضل الهي او سلطان علي مقام جوړېدل او ښودل ډیر ګران او سخت کار دی. د اسماعیل مور د وړاندیز په شکل وویل محموده ته دا حق لرې چې څه دې په خوله راشي هغه ووایه، زه در څخه د خپل زوی د ژوند امان غواړم. محمود په ځواب کې ویل که ته زما پر ځای وای نو اسماعیل ته به دې د دومره انسانانو د وینې بښلي وای. ته دې خپلو پښو ته وګوره او د خپل ځان څخه پوښتنه وکړه چې د چا په وینو ستا پښې لمبېدلي او د چا د وینو دارې ستاسې تر پوندې رسېدلې، دا څوک وه؟ ته د یوه سلطان میرمن وې، ته د یوه سلطان کونډه یې، د داسې کونډو هر سپاهي بچی وي. آیا دا ستا بچیان نه وو چې تا د هغوی په وینو ښودلي او د هغوی د مړو سره په ټکر کېدو تر دې ځایه ما ته د خپل نازولي زوی د امان غوښتلو لپاره راغلی؟ د خپل قوم او پوځ د وینو سره لوبېدونکي حکمرانان اخر همدې انجام ته رسیږي کوم ته چې نن ستا زوی رسېدلی د پرون سلطان نن یو تښتېدلی مجرم دی. د اسماعیل مور چیغې کړې محموده سمه ده چې زه ستا مور نه یم، خو ستا د پلار کونډه یم، د خپل پلار د روح د خوشحالولو په خاطر ما ته د خپل زوی ژوند راکړه، زه به د دې سلطنت څخه ووځم. ستا د پلار زما سره همدومره مینه او محبت و څومره چې ستا د مور سره و. محمود وویل تا د دې محبت څخه دا ګټه پورته کړه چې خپل میړه ته دې د نزع په حالت کې دوکه او فریب ورکړ او خپل هغه زوی دې د سلطنت په ګدۍ کېناوه کوم چې د سلطنت د بربادۍ لپاره یې هر څه وکړل. ته د هغه قوم مور یې چې د هغوی مورګانو زما د مور په شان خپل اولادونه لوی او ځوان کړي او بیا د جنګ محاذ ته رخصتوي، خو تا خپل زوی په تخت کېنولو، په سر دې ورته تاج کښېښودلو او همدا تا ترې مجرم جوړ کړ. محمود غزنوي دوه د پوځ قومندانانو ته امر وکړ د دې مېرمنې سره ولاړ شئ او د دې زوی زما مخې ته راولئ. عمر منصور جلال غوندې زړه سوند قائدان راوله، عمر منصور جلال غوندې زړه سوند قائدان راوله، محمود غزنوي غوندې یو بل قهرمان راوله، یو بل قهرمان راوله، لک د ژوند مزل کې د بریا لاره بیان راوله، خدای پر دې لاره هغه تللی کاروان راوله، هیلې چې ژوند شي بیا حیات و مومي ژوند واخلي. خبرونه درنو قدرمن اوریدونکو په دې وخت کې اسماعیل په خپل خیمه کې سر کښته نیولی او ناست. کله چې دوه قومندانان د هغه خیمې ته ننوتل نو ودرېده او ټول ځان یې په لړزه شو. هغه دوه قومندانانو ته وویل چې څومره انعام غواړئ هغه زما څخه واخلئ، خو ماته له دې ځایه څخه د تښتېدو زمینه برابره کړئ. قومندانانو د ده ته د څه ځواب ورکولو پرته خپلو عسکرو ته امر وکړ چې دا ونیسئ او د سلطان مخې ته یې بوځئ. هغه پخپله د هغوی سره روان او مور یې هم ورپسې روانه شوه. کله چې اسماعیل د محمود مخې ته ودرېده نو محمود غزنوي هغه ته د پښو څخه تر سره پورې وکتل او بیا ورته وویل ستا مور زما څخه ستا د ژوند امان غوښتی او زه د یوه مور دا غوښتنه قبلوم او تا ژوندی پرېږدم. مشهور تاریخ لیکونکی محمد قاسم فرشته لیکي. محمود غزنوي د اسماعیل څخه وپوښتل که چېرته ته پر ما غالب شوی وای او زه ستا بندي وای نو تا به زما سره څه سلوک کولو؟ اسماعیل په ځواب کې ویل ما به ته د ټول عمر لپاره زندان کې اچولې او د ازادۍ څخه پرته به هر څه درکول کېدل. محمود غزنوي ورته وویل زه به هم له تا سره د دې نه بد سلوک نه کوم، ته به د ټول عمر لپاره د جرجان په کلا کې بندي وي چې هلته به د ازادۍ څخه پرته د ژوند ټولې اسانتیاوې او وسایل درکول کېږي. خپله مور له ځان سره بوزه. اسماعیل خپل ټول عمر د خپلې مور سره په کلا کې تېرولو یو لوی خطر له منځه ولاړ. ژوند مزل کې د بریا لاره بیان راوله، خدای پر دې لاره هغه تللی کاروان راوله، هیلې چې
ژوند شي بیا حیات و مومي ژوند واخلي محمود خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو راجا جیپال ته خبر ورسېده چې سلطان سبکتګین مړ شو. هغه خپل جنرالان وغوښتل او هغوی ته د سلطان سبکتګین د مرګ زیری ورکړ او ورته وویل چې اوس کولی شي په ډیر اسانۍ سره غزنی فتح کړي. راجا جیپال د خپلو جنرالانو څخه وپوښتل ایا زموږ پوځ د حملې لپاره چمتو دی؟ یو جنرال وویل زموږ لپاره 2 ناکامې تجربې کافي دي. دا ځل باید بیړه ونه کړو. د یو شخص په مړه کېدو سره ټول قوم نه مړه کېږي. د غزني په پوځ کې چې کومه جذبه او ولوله ده هغه د یو سلطان په مړه کېدو سره نه سړېږي. زموږ پوځ د پرمختګ لپاره تیار دی خو لا تر اوسه پورې پکې هغه جذبه نه ده پیدا شوې چې په مسلمانانو کې ده او موږ د دې جذبې د پیدا کولو کوشش کوو. په درمسالونو کې پنډتان هم خلکو ته همدا خبره کوي چې د مسلمانانو سره جګړه کول مذهبي جنګ دی. یو بل جنرال وویل د سبکتګین زوی محمود اوځوان دی. زه دا نشم ویلی چې په هغه کې به د ټول پوځ د کنټرول توان وي او که نه، خو ما د هغه 2 حملې لیدلي. په هغه کې جنګي مهارت او جرأت دواړه شته. موږ ته د دې معلومول پکار دي چې په هغه کې څومره قابلیت او لیاقت دی. راجا جیپال وویل دا زه همدلته معلوموم. تاسو ته معلومه ده چې زموږ سره د غزني د پوځ لوړ رتبه بندیان دي. زه به د هغوی څخه دا معلوم کړم خو تاسو د پوځ په تربیت او تیاري کې چټکتیا راولئ. زه غواړم چې ډېر ژر د غزني په لوري کوچ وکړم. د سبکتګین هیڅ زوی د هغه په شان تکړه او لایق جنرال نشي جوړېدی. زه په دې امید یم چې موږ به دا ځل د مخکینۍ ناکامۍ بدل له هغوی څخه واخلو او هم به د سبکتګین په سلطنت قبضه وکړو. موږ د یوې نجلۍ قرباني هم ورکوو. پنډتانو نجلۍ پیدا کړې، هغه د یوه خاص عمل څخه وروسته قربانولی شي. راجا جیپال چې د کومو 2 کسانو یادونه کړې وه هغه نظام اوریزی او قاسم بلخي وو چې تاسو د هغوی کیسه په مخکې اورېدلې وه چې راجا جیپال د هغوی څخه د غزني د پوځ د کامیابۍ راز معلومولو په هکله پوښتنې کولې. هغوی دواړو ورته دا رنګ ښودلي وو چې دا یو عمیق او پیچلی راز دی چې دوی یې هندوانو ته نشي ښودلی. راجا جیپال هغوی د راجا د ماڼۍ سره نږدې یوه کوټه ورکړې وه چې هغه یو مسلمان هغوی ته د خوراک او چاک شان وروړل او دواړه د کوټې شاوخوا پیرا ولاړ وو. راجا جیپال دویمې ماتې بیخي نیولی کړی وو. هغه په غزني باندې د یوې بلې حملې کولو لپاره چمتووالی او د نوي پوځ په نیولو کې دومره بوخت وو چې دواړه بندیان ترې هېر شوي وو. دوی مسلمان ملازم چې عمران بلازاري نومېده د غزني جاسوس وو. هغه ښکلی په ذهني او جسماني لحاظ تیز، چست او چالاک ځوان وو. هغه دوی ته ویلي وو چې راجا ته کوم غلط راز ووایي که نه نو هغه به مو په داسې بند کې واچوي چې هلته به ډیر بد او د زغم نه وتلي تکلیفونه او عذابونه درکړی شي. د بلازاري مقصد دا و چې دوی د راجا سره اعتماد پیدا کړي نو د تیښتې یو صورت به پیدا شي او د راجا د اعتماد حاصلولو دا ګټه هم وه چې د راجا څخه دا معلوم شي چې هغه څه وخت او د کوم لوري په غزني باندې حمله کوي. آیا د پېښور څخه پرته بله کومه لاره هم شته؟ عمران بلازاري یوه ورځ هغوی ته وویل که دا ځل مو راجا وغواړي نو هغه ته دوکه او پرې ورکړئ. ما ستاسې د پټولو تیاری کړی چې ستاسې زر وویستل شئ د دې ځای څخه. ډېر ضروري کېدای شي زه هم دې ځای څخه ولاړ سم. نظام وریزي وپوښتل ته به چېرته ولاړ شې؟ عمران بلازاري وویل یو مسؤلیت خو د سلطنت لخوا ماته سپارل شوی چې هغه به زه خامخا پوره کوم، خو زه انسان یم او احساسات هم لرم. په ما یو بل مسؤلیت هم بار شوی. زه ستاسې دواړو نه څه نه پټوم ځکه موږ او تاسې باید یو د بل سره مرسته وکړو. پنډتانو راجا جیپال ته ویلي چې د یوې پیغلې نجلۍ په قرباني کولو سره به ته فتح او کامیابي حاصله کړې. هندو قوم یو وحشي او بربریت څخه ډک قوم دی. که چیرې د یوې مېرمنې میړه مړ شي نو د هغه کونډه د هغه د مړي سره یو ځای سوځېږي. دا خلک د انسانانو د قرباني کولو څخه هم مخ نه اړوي. پنډتانو ته د یو خاص شکل، رنګ او عمر پیغلې نجلۍ په ګوتو ورغلې او هغه کوم د رمسال ته وړې او هغه د قرباني کولو لپاره تیاروي. زه باید دا نجلۍ وژغورم. نظام اوریزي وویل ته دې موږ ته څه ګټه رسېږي؟ پرېږده چې دا کافران خپلې ټولې نجونې د خپلو بتانو په وړاندې قرباني کړي. موږ پرې څه؟ خو عمران بلازاري ورته وویل دا نجلۍ ما دومره خوښوي چې د دې ځای څخه زما سره تللو ته چمتو ده. هغې د اسلام د منلو پرېکړه هم کړې. هغه به ډېر مخکې ما له دې ځای څخه ایستلی وه خو د یوه جاسوس په صفت زما مسؤلیت د دې ځای څخه د وتلو اجازه نه راکوي تر څو چې زه د دې ځای څخه د کار خبر یا د راجا جیپال د راتلونکي تصمیمونو څخه صحیح خبر نشم او غزني ته روان شم. هر کله به چې د هغې نجلۍ سره مخ کېدم نو هغې به دا هیله کوله چې غزني ته یې بوځم. په دې کې تاسې هم راغلی. زما په مسؤلیت کې دا هم دی چې تاسې ته له دې ځای نه د تیښتې زمینه برابره کړم. ما ستاسې او د نجلۍ د بیولو اراده کړې چې یوه ورځ هغه نجلۍ د رمسال ته ولاړه او بیا رانغله نو ما ته دا معلومه شوه چې پنډتانو هغه د قربانۍ لپاره غوره کړې او ما ته دا هم معلومه شوه چې په قربانۍ کې لا ډېرې ورځې دي. ما ته تاسې چې مجرم وایي او که هر څه
په زړه کې راځي هغه وایي خو زه په دې ډارېږم چې زما مینه محبت په مسؤلیت باندې غالب نشي. تاسې راجا جیپال په خپل اعتماد کې واخلي او د دې ځای څخه په چل سره ووځي. یو څو ورځې به زه پټ وساتم او بیا به م د لاهور څخه وباسم. قاسم بلخي وویل داسې معلومیږي چې ته زموږ څخه خپل ځان زر خلاصول غواړې. بلازري وویل نه هېڅکله نه، زه ځان خلاصول نه غواړم، ما ته ټوله شپه خوب نه راځي. هیلی چې ژوند شي بیا حیات و مومي ژوند واخلي. محمود غزنوي غوندي یو بل قهرمان راولا. محمود غزنوي غوندي یو بل قهرمان راولا. غوندي یو بل قهرمان راولا. دا عادل امامت او د تیر برم حیاتا. دا عادل امامت او د تیر برم حیاتا. دا عادل امامت او د خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، 2 ورځې وروسته راجا جیپال هغه دواړه بندیان وغوښتل. راجا ترې وپوښتل ایا تاسې زما د پوښتنې د ځواب ورکولو لپاره تیار یې؟ زما امید دی چې تاسې به په خپلو ځانونو رحم وکړئ. نظام اوریزي وویل هو ټولواکه، تاسې چې زموږ سره څومره ښه سلوک وکړ د هغې په بدل کې موږ ستاسې هرې پوښتنې ته د ځواب ورکولو لپاره آماده یو. راجا جیپال بیا هغوی ته دا خبر واورولو ستاسو سلطان سبکتګین مړ شو. د دې خبر په اورېدلو لومړی هغوی ډېر اندېښمن او ورخطا شول، خو بیا خپل ځانونه سنبال کړل. راجا جیپال وویل اوس د غزني د سلطنت د بچ کېدو لپاره هیڅوک نشته. که تاسې دواړه زما ملګري شئ نو په پوځ کې به لوړې رتبې در کړم. ما ته دا ووایي د هغه زوی محمود د خپل پلار په ځای د ټول پوځ مشري کولی شي او هغه جنګي مهارت څومره دی؟ نظام اوریزي وویل هغومره نه دی څومره چې د سلطان سبکتګینو د جنګ په ډګر کې هغه خاص تکتیکونه په کار اچوي. که تاسې ته هغه تکتیکونه در وښودل شي نو تاسې په ډېر اسانۍ سره هغه ته ماتې ورکولی شي. تاسې ته به دوهمه جګړه کې د محمود تکتیکونه ماته در. هغوی دواړه راجا جیپال ته د محمود تکتیکونه پیل کړل چې هغوی د حقیقت سره هیڅ تړاو نه درلوده. راجا خپل جنرالان راوغوښتل. نظام اوریزي او قاسم بلخي هغوی ته تکتیکونه ورښودل پیل کړل. قاسم بلخي هغوی ته وویل موږ په عملي ډول هم تاسې ته د تکتیکونه درښودلی شو، خو موږ د بندیانو په ډول د هغه عملي شکلونه نه شو درښودلی. راجا جیپال په همهغه وخت امر وکړ چې دوی د کوټې څخه پیره پورته کړي. پیره پورته شوه، شپه راغله او تېره شوه. راتلونکي سبا عمران بلازاري د هغوی لپاره سباناری راوړ او په کوټه کې کېناست. ډېر وخت تېر شو. د راجا د ماڼۍ څخه نظام اوریزي او قاسم بلخي ته د بلنې لپاره کسان راغلل. بلازاري قاصد ته وویل چې هغه ډېر وختي سباناری راوړی او دلته د هغوی لپاره ناست دی. هغه دواړه په کوټه کې نشته. هغوی دواړه د شپې وتلي او بلازاري هغوی په یو کور کې پټ کړي وو. عمر منصور جلال غوندې زړه سوند قائدان راولا. محمود غزنوي غوندې یو بل قهرمان راولا. قهرمان راولا. لک د ژوند مزل کې د بریا لاره بیان راولا. خدای پر دې لاره هغه تللی کاروان راولا. هیلې چې ژوند شي بیا حیات و مومي ژوند واخلي. محمود غزنوي غوندې دین مجرم او مجاهد. په عمران بلازاري باندې هیڅ چا هم شک ونه کړ چې ګوندې د غزني دواړه بندیان نظام اوریزي او قاسم بلخي د شپې د راجا د ماڼۍ څخه ویستلي دي. هغه دا مسؤلیت پوره کړ، خو یو بل کار کول هم ورپه غاړه و. هندو نجلۍ هغه وه هندو نجلۍ چې د د محبت لپاره د خپل مذهب کور او ملک پرېښودلو ته چمتو شوې وه، خو هغه پنډتانو د انساني قربانۍ لپاره وړې وه. بلازاري د ښو اخلاقو خاوند و. ښکلې پاکې جامې به یې تل اغوستلې او خوږژبی ځوان و. په هر قالب او هر مجلس کې جوړ راتلو. د هغه په خبرو کې جادو و. د هغه په شکل صورت او ادا کې داسې جاذبیت و چې مخالف جنس یې خپل ځان ته په درولو او کتلو مجبورولو. عمران بلازاري شهزاده نه و، بلکې د راجا د ماڼۍ ملازم و. د ملازمانو غوندې جامې اغوستلې، د ملازمانو غوندې خبرې یې کولې، خو د غزني د سلطنت باوري جاسوس و. پنجابي ژبه یې هم په ډېر روانۍ سره ویله او د هیڅ چا پرې هېڅکله دا شک نه راتلو چې دا خوشطبع او خوش اخلاقه ځوان د راجا جیپال د ریاست لپاره ډېر غټ خطر دی. هغه د څه وخت راهیسې د لاهور ښار په یو کور کې یوازې اوسېدلو.
د هغه ګاونډیان د هغه په هکله یوازې دومره خبر وو چې هغه د ملتان اوسېدونکی او د راجا په ماڼۍ کې نوکر دی، ښه سړی دی او د شپې کور ته زیات ناوخته راځي. هغه د یوه هندو ځوان جګموهن سره چې پلار یې تاجر و او د ده همزولی و ملګرتیا لرله. جګموهن به زیات وخت د شپې د عمران بلازاري کور ته راتلو. په هغه وخت کې د هندوانو او مسلمانانو راشه درشه ډېره کمه وه، ځکه مسلمانانو په اقلیت او هندوانو د هغوی څخه کرکه کوله. پنډتانو، راجاګانو او حکومتي چارواکو د مسلمانانو په هکله نفرت او کرکه پیدا کړې وه. خو جګموهن چې د برهمن ذات څخه و، د عمران بلازاري څخه په اول لیدنې کې دومره متاثر شو، د هغه سره یې تل لیدل او اخر دا لیدن او کتنې په دوستۍ او ملګرتیا بدله شوې وه. د ملګرتیا د لومړنیو ورځو خبره ده چې یوه شپه جګموهن د عمران بلازاري کور ته راغلو، نو سخت یې ژړل. عمران بلازاري ډېره حیراني پوښتنه وکړه، ولې ژاړې، خیرت دی؟ جګموهن ځواب ورکړ، ما خور یې په داسې حال کې چې د هغې د واده لا یو کال پوره نو ژوندۍ وسوځوله، له دې امله چې د هغه میړه د آس ښه راپرېوتی، زخمي شوی او نن سهار هغه مړ شو. کله چې زما د اوښې جسد په چتا د مړي د سوځېدو ځای کښېښود، نو د هغې ورونو زما خور هم په چتا ورسره ودروله او چتا ته یې اور ورته کړ. تا به چتا نه وي لیدلې؟ د لرګیو یو غټ ډیری جوړ کړي چې اړخونه یې مایل او د لرګیو پاسر هوار او برابر وي. د هغې اوږدوالی د انسان د قد څخه زیات او لوړوالی یې د 1 متر په اندازه وي. په هغې باندې مړي اچوي او بیا په لرګیو باندې تیل یا غوړي او یا هم او بیا هغې ته اور واچوي. ما هیڅکله د مړي سوځېدل نه ولیدلي، خو نن مې د خپلې خور د خپل میړه د جسد سره ژوندۍ سوځول ولیدل. وایي چې د هندوانو میرمنې دومره غیرتي دي چې کله یې میړه مړ شي نو دوی یې ورسره ځان ژوندۍ سوځوي، چې دې کار ته ستی کېدل وایي. کومه ښځه چې ستی کېدل نه غواړي هغه بیا ټول عمر واده نه کوي. دوی وایي چې کېدی شي د انساني کمزورۍ په وجه ترې ګناه وشي، په همدې خاطر د خپل میړه سره ځان وژل غوره ګڼي. ما ستی کېدل ښه ګڼل، خو کله مې چې د خپل خور ژوندي سوځول ولیدل نو په دې پوه شوم چې زموږ دین څومره بې رحمه او ظالم دی. هېڅ یوه ښځه ژوندۍ سوځېدل نه غواړي. زما خور یې هم په کوش کولو تر چتا پورې راوړه او بیا یې پورته کړه او په چتا یې ودروله. د هغې پښې یې په پړي کلک کې وتړلې او هغې زما سره ډېره مینه کوله. ما هغه بچ نه کړی شوه. هلته څه کم 250 کسان وو، خو یو هم د هغې د بچ کولو لپاره وړاندې نه شو. ټول د مذهب په ځنځیرونو تړل شوي وو. ما خپل مخ بل لوري ته اړولی وو. د لرګۍ د سوځېدو سره ما د خپلې خور چیغې او سوري اورېدلې. ما چې کله هغې لوري ته وکتل نو لمبې ډېرې پورته وې. ما په هغې کې خپله خور ولیده چې چیغې یې وهلې. بیا د سوځېدونکو لرګیو په تړاخ کې د هغې اواز ورک شو. په ما باندې بېهوشي راتلله، نو زه د هغې څخه راغلم، خو تر اوسه د خپلې خور چیغې اورم. ما د خپل دین څخه کرکه او نفرت پیدا شو. پکار دی محمد قسم پوشان. عمران بلازاري ورته وویل هغه به څه دین وي چې د خلکو ورڅخه نفرت او کرکه راځي. هغه دین به څه وکړي چې انسان د ژوند څخه محروموي. هیڅ حقیقي دین دومره ظلم او بربریت اجازه نه ورکوي. تا خپل دین ته د اړولو کوشش نه کوم، خو دومره درته وایم چې زموږ مذهب د ښځې په هکله ډېر نرم دی. که کومې ښځې میړه مړ شي نو زموږ مذهب هغې ته اجازه ورکوي چې 2 میاشتې وروسته بل واده وکړي. خو که هغه ځوانه وي نو بیا کوشش کیږي چې د هغې بل واده وشي. اسلام هیڅکله هم ښځې ته د جسماني روحي تکلیف رسولو اجازه نه ورکوي. جګموهن وویل زموږ پنډتان چې دې رودونکي ماشومان هم قرباني کوي. څه وخت چې د وچ کالۍ یا قحط خطره وي یا د سیلابونو د راوتلو نو د چا معصوم ماشوم راونیسي، حلال یې کړي او بیا د هغه جسد وسوځوي. اوس زموږ راجا غزنویانو څخه ماته خوړلې، نو پنډتانو هغه ته ویلي چې که یوه پیغله نجلۍ قرباني ورکړي نو ماته به یې په کامیابۍ بدله شي. جګموهن وویل پنډتان د یوه ځانګړي قسم نجلۍ په لټه کې دي. هغوی دا اعلان کړی چې خلک د دې درمسالون ته خپلې لورګانې راولېږي. نجونې درمسالون ته ځي، خو تر اوسه د پنډتانو هغه خاص قسم نجلۍ په نظر نه ده ورغلې. عمران بلازاري ورڅخه وپوښتل ستا خو به کومه خور پیغله نه وي؟ جګموهن ځواب ورکړ زما کشر خور پیغله ده، خو زه هغه درمسال ته نه پرېږدم چې لاړه شي. زما پلار هم هغې ته ویلي چې مندر ته به نه ځي. زما خور ډېره ښکلې ده، زه ډارېږم هغه د پنډتانو مخې ته ورغله نو هغه به د قربانۍ لپاره انتخاب کړي. عمران بلازاري ته موقع په لاس ورغله. هغه جګموهن ته د اسلام بنیادي اصول ور وښودل او ورته یې وویل زموږ دین د ټولو انسانانو د هوساینې او حقوق د ورکولو لپاره راغلی دی. جګموهن زړه زخمي و. د عمران بلازاري په خبرو د هغه ډېر تسلي او تسکین وشو. عمران بلازاري هغه ته وویل تا ډېر ښه کړي چې خپله کشره خور دي د پنډتانو څخه پټه کړې. راجا جیپال چې ماته خوړلې دا خو د خپل غلطي ده. هغه خپل ځان او قوم ته دوکه او فریب ورکوي، بلکې دا یو حقیقت دی چې هغه ته ستاسې پنډتان دوکه ورکوي. هر یو د بادشاه خوشحالول غواړي او د هر یوه ځان ته یوه طریقه وي. دا په مسلمانانو
او عیسیانو کې هم شته پنډت وي که مولوي هغه د خپل دین او مذهب په تحریفولو کې کند او کفر کولو سره خپل بادشاهان خوشحال وي. ستاسو پنډتانو هم همدا کړي. هغوی په ځای د دې چې راجا ته ووایي چې د خپلو غلطیو او د سلطان سبکتګین د کامیابېدو په نظر کې نیولو سره په خپل پوځ کې بدلون راولي، خو پنډتان د دې پر ځای هغه ته دا ویل پیل کړي چې ستا نه بګوان خفه او ناراضه دی، د یوې پیغلې قرباني غواړي. ته چې د دین او مذهب خرابي وایې دا په اصل کې ستا د مذهبي مشرانو خرابي ده او د انسانانو پیدا کړي خرابیانې زموږ په دین کې هم شته. زموږ ځینې ایمان پلورونکي مذهبي مشران د بادشاهانو د خوشحالۍ حاصلولو لپاره هم دا رنګ بدیانې پیدا کړي چې انساني ذهن یې نه قبلوي، خو هغوی ورباندې د مذهب په ټاپه لګوي او د خلکو خولې پرې بندوي. کله چې بادشاهان د خپل تخت او څوکۍ کلکولو لپاره د دین او مذهب استعمال پیل او د مذهب ترڅنګ کینی، نو هم هغه مذهبي مشران د مذهب څخه ورته شرعي فتواګانې پیدا کوي. دین او مذهب هر چاته د منلو وړ وي، خو همدا مذهبي مشران خلک د دین څخه کرکې او نفرت ته اړ کوي. جګموهن وپوښتل ایا تاسو په دین کې هم د انسان قرباني ورکول کیږي؟ عمران بلازري ځواب ورکړ نه، هیڅکله نه. مسلمانان د جنگ په ډګر او د خپل دشمن په وړاندې خپل ځانونه قربانوي او په همدې باندې د دنیا او آخرت کامیابي لاسته راوړي. کومه وژنه چې د مذهب او دین د دشمنانو ختمولو لپاره نه وي هغه بیا ځان وژنه او قتل دی. که زموږ د دین کوم مشر کوم انسان د داسې قربانۍ لپاره چې په هغې کې د دین د دشمنانو ختمول نه وي اماده کړي، نو هغه به قاتل او د مرګ سزا به ورته ورکړی شي. زه ستاسې د مذهب سپکاوی او توهین کول نه غواړم، بلکې حقیقت درته بیانوم. موږ یوازې د یو رب عبادت کوو. موږ ډیر خدایان نه دي چې د تیږو او خټو څخه جوړ شوي. د خپل عقل نه کار واخلئ. دا بتان به یوازې پراته وي. دا یوازې په درمسالونو کې لیدل کیږي. په دې کې روح او افسا نشته. دا د خپل ځان څخه مچان نشي شړلی. ته همت وکړه، یو بت مات کړه، بیا دا وګوره چې هغه خپلې ټوټې راټولولی شي، یو ځای کولی او تا ته ضرر رسولی شي. موږ الله یوازې په مسجد کې نه بلکې په هر هغه ځای او هر هغه وخت کې وي چې زموږ د زړونو په حال پوهیږي. هغه د هیڅ انسان وینه نه غواړي او نه په دې خوشحالیږي چې د هغه په وړاندې د پیغلې نجونې قرباني شي. د عمران بلازري خبرو په هغه ځوان هندو باندې جادو او اثر کولو. د دې تاثیر لامل او علت بلازري جادویي خبرې او بل لامل دا و چې جګموهن همدانن خپل خور ژوندۍ سوځلې لیدلې وه. د انساني جذبات او احساسات و پنډتانو او تیږو په خدایانو باندې غالب شوي وو. عمران بلازري هغه خپل دین او مذهب څخه راګرځولي، یا دا چې د اړولو لپاره یې تخم کرلی و. د جګموهن په مخ باندې اوښکې روانې وې او د هغه په څېره د ویرې علامې ښکاره کېدې. هغه اوس هم داسې ښکاره کېدل لکه خور چې همدا اوس د هغه په مخ کې سوځل کېږي. عمران بلازري ورته ویل ستا غم داسې دی چې ویشل کېږي نه، زه د همدردۍ یو څو لفظونه درته ویلی شم. جګموهن وویل د غم او خفګان په وخت کې د همدردۍ څو لفظونه هم د انسان په حوصله باندې ډیر تاثیر کوي. جګموهن د عمران بلازري مرید شو او د هغه خبرې په زړه کې کېناستې. یو ورځ د بلازري رخصتي وه. د جګموهن د زړه خوشحالولو لپاره یې د ځان سره ښکار ته بوتلو. د هغه سره لنده او غشي وو. هغوی دواړه د ښار څخه لرې ځنګل ته ولاړل او دواړو ډیر مرغان ښکار کړل. جګموهن په خندا وویل ته په ما باندې د دې مرغانو وینې توی کړې. ته پوهیږې چې زه برهمن یم او برهمن ته د دې اجازه نشته. عمران بلازري وویل نن به زه په تا باندې غوښه هم خورم. که ته غوښه وخورې نو ستا فکر به نور هم بدل شي او که چیرې ستا د تیږې خدای تا ته څه سزا درکوله زه به یې وګالم. هغوی د مرغانو څخه بڼکې لرې کړې، صفا یې کړل او بیا لرګي راجمع اور باندې هغه مرغان ورید او مالګه ور باندې واچوله. خو جګموهن مرغانو ته د ګوتو وروړلو څخه ویرېدلو. عمران بلازري یو ځل بیا د خپلې ژبې د جادو په چلولو سره جګموهن دې ته اماده کړ چې په رېږدېدلو لاسونه یوه مرغۍ راپورته او په غاښونو د هغې څخه یوه بوټې غوښه وخوري. د جګموهن په ژوند کې لومړی ځل د غوښې څکل و او د هغې په څکلو یې بیا زر ټول مرغه وخوړه. عمران بلازري وویل یوه بله هم وخوره. جګموهن وویل یو بل هم خورم. عمران بلازري وویل زه خو در باندې بله هم خورم. جګموهن وویل ستا په خاطر یوه بله هم خورم. د مرغانو څه کمي نه وه. عمران بلازري هغه په اور باندې اچول چې کله به ورید شو نو مالګه به یې ور باندې واچوله. جګموهن به یو بل راپورته کړ خو بلازري یې لاس ونیوله. عمران بلازري وویل ډیر نه، ستا ګېډه د غوښې سره اشنا نه ده، کیدای شي ډیر هضم نه کړی شي. زما کور ته راځه، زه به دې په غوښه خوړلو عادت کړم. جګموهن د عمران بلازري د منع کولو سره سره یو بل وخوړ او وویل که منډې رامنډې وهم نو ټولې به هضم کړم. د دې ورځې څخه وروسته جګموهن چې کله د عمران بلازري کور ته ورغی نو د غوښې غوښتنه به یې کوله. عمران بلازري به د هغه لپاره تیاره غوښه ایښې وه. دا د غوښې خوړلو اثر و او که د بلازري د خبرو چې جګموهن د خپل دین څخه نفرت پیل کړ. یوه ورځ عمران بلازري ورڅخه وپوښتل ایا ته د رمسال ته ځې؟ د یو بل بت ماتونکي د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا چې جګموهن څه ځواب ورکړ دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو په درانه حضور کې را حاضرېږو تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو.
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو بل قهرمان راولا ورک د ژوند مزل کې د بریا لاره بیان راولا خدای پر دې لاره هغه تللی کاروان راولا هیلې چې ژوند شي بیا حیات و مومي ژوند واخلي